السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله واصحابه اجمعین. ټول هغه څخه زړه له تله مننه کوم چې تر دې دمه زموږ سره زموږ چینل سبسکرایب کړی دی. که تر دې دمه تاسو زموږ چینل نوی سبسکرایب کړئ نو مهرباني وکړئ په سبسکرایب بټن باندې کلیک کړئ او ورپسې د بل آیکون کلیک کړئ ترڅو تاسو د نوي ویډیوګانو د پورته کولو څخه باخبره اوسئ. که مو ویډیو خوښه شوه نو په لایک بټن باندې کلیک وکړئ. د نورو سره د شریکولو لپاره په شیر بټن کلیک وکړئ ترڅو هغوی هم ترېنه ګټه پورته کړي. تاسو کولی شئ چې دغه ویډیو په واتساپ، فیسبوک، ټویټر، ایمیل او داسې نور اپس کې د خپل ملګرو سره شریک کړئ. د لینک کاپي کولو لپاره کاپي باندې کلیک وکړئ. خپل وړاندیزونه، نظرونه او پوښتنې حتما زموږ سره د کمنټ په برخه کې شریک کړئ ترڅو دا پروګرام لا پسې ښه شي. په دې چینل کې تاسو په خپله ژبه خپل تعلیمي بېلابېل مهارتونه پورته کولی شئ. د امریکا د متحده ایالاتو د پرمټ ازموینې پوښتنې او ځوابونه 18 درس دی. 116مه پوښتنه مخکې له دې چې تاسو لاینونه بدل کړئ نو په احتیاط سره د موټر سایکلو لپاره وګورئ، ځکه چې د دوی کوچنۍ اندازه د دوی لیدل ستونزمن کوي. دوی په څلور لاره یا چوک کې معمولا د لارې حق لري. دا د موټر سایکلونو لپاره غیر قانوني ده چې د نورو ټرافیکو سره لاین شریک کړي. سم ځواب دی د دوی کوچنۍ اندازه د دوی لیدل ستونزمن کوي. راځو د ځواب وضاحت ته. کله چې تاسو لاین بدلوئ نو تاسو باید موټر سایکل ته متوجه اوسئ، ځکه چې د دوی کوچنۍ اندازه سبب کیږي چې دوی په اسانه سره ستاسو د موټر په ړنده نقطه کې پټ کړي. لکه دلته تاسو ګورئ دا چې دا د دې موټرسایکل وګورئ، د دې موټر په دې لاین کې دې سر راغلی دی، یعنې دا په دې لاینونو کې ځان وباسي. نو دا چې دا که دا موټر دې خوا راشي نو دا موټرسایکل وهي، ځکه چې دا موټرسایکل چې دی په ړنده نقطه کې دی. 162مه پوښتنه موټر چلونکی باید د خپلې څوکۍ بیلټ یا کمربند وکاروي یا وتړي پرته له دې چې دوی د 1988 د مخه جوړ شوي موټر چلوي. که چیرې دا کار ونه کړي نو په نتیجه کې به د جرمې ټکټ ترلاسه کړي پرته له دې چې دوی لیموزین چلوي. راځو سم ځواب دی که چیرې دا کار ونه کړي نو په نتیجه کې به د جرمې ټکټ ترلاسه کړي. راځو ځواب وضاحت ته. په کالیفورنیا کې کمربند تړل اجباري دي. که یو څوک موټر چلوي او کمربند یې نه وي تړلی نو دا به د جرمې ټکټ ترلاسه کړي. که یو موټر په ناڅاپي ډول سره ستاسو مخ ته راشي او تاسو لپاره خطر جوړ کړي نو تاسو لومړی باید څه وکړئ؟ هارنډ وکړئ او په بریک باندې کلکه خپه کیږدئ. د اکسلیټر یا ګاز پډل څخه خپله خپه پورته کړئ، ستاسو تر څنګ لاین ته ورشئ. سم ځواب دی د اکسلیټر یا ګاز پډل څخه خپه پورته کړئ. راځو د ځواب وضاحت ته. کله چې په ناڅاپي ډول سره موټر ستاسو لاین کې ډیر نږدې ستاسو مخ ته راشي تاسو باید د اکسلیټر څخه خپه پورته کړئ چې دا کار ستاسو مخ ته او د موټر ترمنځ فاصله زیاتوي، او یا تاسو په ورو ډول سره مکررا په بریک خپه ږدئ او پورته کوئ. که امکان وي خپل لاین بل لاین ته تبدیل کړئ ترڅو تاسو د حادثې څخه خوندي اوسئ. راځو 144مې پوښتنې ته. کله چې د ښوونځي بس د ماشومانو د پورته کولو او ښکته کولو لپاره ستاسو مخکې ولاړ وي نو تاسو باید په بشپړ ډول سره ودرېږئ تر هغې چې ټول ماشومان له بس څخه ښکته شي. په بشپړ ډول سره ودرېږئ ترڅو چې بس خپل څراغونه او د خطر علامې بندې کړي. لاین بدل کړئ، ورو موټر وچلوئ او د بس څخه په احتیاط سره تیر شئ یا مخکې شئ. راځو سم ځواب دی په بشپړ ډول سره ودرېږئ ترڅو چې بس خپل څراغونه او د خطر علامې بندې کړي. راځو ځواب وضاحت ته. کله چې د ښوونځي بس د ماشومانو پورته کولو او ښکته کولو لپاره ستاسو مخکې ولاړ وي نو تاسو باید
په بشپړ ډول سره ودرېږئ تر څو چې بس خپل څراغونه او د خطر علامې بند کړئ او حرکت وکړي. تاسو تر هغه پورې ودرېږئ تر څو چې مطمئن شئ چې یو ماشوم هم د سړک په سر نشته. کله چې تاسو په بشپړ ډول سره مطمئن شئ نو بیا حرکت وکړئ. 145مه پوښتنه: څه وخت تاسو باید خپل د لارې قانوني حق بل ته ورکړئ؟ کله چې د حادثې ټکر په مخنیوي کې مرسته کوي، هیڅ کله نه. دا نور چلوونکي ګډوډ یا مشوش کوي. ډیری وختونه حتی په کنټرول شویو څلور لارو یا چوکونو کې سم ځواب دی کله چې د حادثې ټکر په مخنیوي کې مرسته کوي. راځو د ځواب وضاحت ته هیڅ وخت کې هم فکر مه کوئ چې بل ډریور یا موټر چلوونکی به تاسو ته د لارې حق درکړي. تاسو خپه نیولی شئ او خپل د لارې حق بل ته ورکړئ څه وخت چې د ټکر یا پیښې څخه مخنیوی کیږي. 146مه پوښتنه: څه وخت کې تاسو په قانوني ډول سره د ریل ګاډي د دروازې شاوخوا یا لاندې تېرېدلی شئ؟ کله چې د خبرتیایي یا اختاریه څراغونه روښانه وي. کله چې تاسو په روښانه توګه دواړه لوري کتلی شئ؟ هیڅ وخت هم نه. سم ځواب دی هیڅ وخت هم نه. راځو د ځواب وضاحت ته هیڅ وخت هم د ریل ګاډي د تېرېدو ځای دروازې شاوخوا یا لاندې تېر نه شئ تر څو چې دروازه خلاصه شي او تاسو د ریل ګاډي پټلۍ دواړه خواوې په مکمل ډول سره ولیدلی شئ او تاسو مطمئن شئ چې بل ریل ګاډی نشته او تاسو په بشپړ ډول سره د پټلیو څخه تېرېدلی شئ. راځو 147مې پوښتنې ته: که تاسو د موټر چلولو په جریان کې په وینې کې د ډیر الکولي غلظت یا BIC په جرم محکوم شئ نو تاسو به مجازات شئ. زنداني کېدل نشته مګر تاسو باید $500 جریمه ورکړئ. 12 میاشتې بند تېرولو په بندیخانه کې. 6 میاشتې بند تېرول په بندیخانه کې. سم ځواب دی 6 میاشتې بند تېرول په بندیخانه کې. راځو ځواب وضاحت ته: که چیرې د موټر چلولو په وخت کې په وینې کې د ډیر الکولي غلظت یا BIC په جرم محکوم شئ نو تاسو به په 6 میاشتې بند تېرولو په بندیخانه کې مجازات شئ او تاسو کېدای شي $390 څخه تر $1000 پورې جریمه هم شئ. د یادولو وړ ده چې ستاسو موټر به د موټرو په تمځای یا پارکینګ کې ودرول شي او هغه فیس به هم تاسو ورکړئ. 148مه پوښتنه: ستاسو په لار یا مسیر کې دوه د ټرافیک لاینونه موجود دي او ته په کیڼ لاین کې موټر چلوي او زیاتره موټر ستاسو څخه په ښي لاین یا لوري مخکې کیږي. یو موټر ستاسو تر شا را روان دی او غواړي چې چټک یا تیز موټر وچلوي. تاسو باید د سړک په چپ غاړه کې موټر وچلوئ تر څو نور وسایط یا موټرې تېرې شي. خپل لاین ښي لور ته بدل کړئ کله چې خوندي وي. په خپل لاین کې پاتې شئ ځکه تاسو نورو ټرافیکو جریان ته خنډ نه دی جوړ کړی. سم ځواب دی خپل لاین ښي لور ته بدل کړئ کله چې خوندي وي. راځو د ځواب وضاحت ته: هر کله چې تاسو تیز یا چټک موټر چلوئ او یا هم کیڼ لور ته تاویږئ یا ګرځئ نو کیڼ لاین وکاروئ او که د نورو موټرونو څخه ورو یا موټر چلوئ او یا ښي لور ته تاویږئ نو ښي لاین وکاروئ. که چیرې تاسو نور موټرو په پرتله ډیر ورو موټر چلوئ او کیڼ لور لاین کاروئ نو په دې صورت کې تاسو نورو موټرو یا ټرافیکو ته د مزاحمت یا د بیروبار جوړولو سبب کیږئ. 149مه پوښتنه: تاسو د شپې پر مهال موټر چلوئ. یو موټر ستاسو په لور د لوړې رڼا څراغونو سره راځي او تا ته دا ستونزمن کوي چې مخې ته سړک په سمه توګه سره وګورئ. تاسو باید د خپل لاین ښي اړخ څخه مخ ته وګورئ.
خپل د موټر مخکینی څراغونه لوړې رڼا څخه مه ټیټوئ. د راتلونکي موټر په لور وګورئ. سم ځواب دی خپل لاین ښي اړخ څخه مخې ته وګورئ. راځو ځواب وضاحت ته. که ستاسو په لور د لوړې رڼا څراغونو سره راتلونکی موټر خپل څراغونه ډیم یا ضعیفه نه کړي نو تاسو د هغه موټر مخکیني څراغونو ته مه ګورئ. د خپل لاین ښي لور څخه د سترګو په کونج کې خپلې مخې ته وګورئ چې تر څو ستاسو په لور راتلونکی موټر په سمه توګه سره وګورئ یا خپله لاره پرته له ستونزو وګورئ. 108مه پوښتنه: تاسو باید د خپل موټر او ستاسو مخ ته موټر ترمنځ واټن یا فاصله ډیره کړئ. کله چې تاسو د کوچني مسافروړونکي موټر پسې روان یاست ټاکل شوي سرعت حد څخه ډیر ورو موټر چلوئ. د بل موټر لخوا پرته د مناسب واټن څخه ډیر نږدې تعقیبیږئ یا ټالګیټډ. سم ځواب ده د بل موټر لخوا پرته د مناسب واټن څخه ډیر نږدې تعقیبیږئ یا ټالګیټ کیږئ. راځو د ځواب وضاحت ته. کله چې تاسو د بل موټر لخوا پرته د مناسب واټن څخه ډیر نږدې تعقیبیږئ یعنی ټالګیټډ نو تاسو باید د خپل موټر او ستاسو مخ ته موټر ترمنځ اضافي واټن زیات کړئ پرته د دې چې په ناڅاپي ډول بریک ونیسئ. په تدریجي ډول سره ورو شئ او بل لاین ته واوړئ که خوندي وي تر څو د نږدې راتلونکي یا پرته د مناسب واټن تعقیبونکي موټر سره د حادثې یا د ټکر څخه مخنیوی وشي. مننه چې تر دې دمه زما سره وئ. که مو ویډیو خوښه شوه نو لایک یې کړئ. خپل وړاندیزونه او بریالیتوب زموږ سره د کامنټ یا تبصرې په برخه کې حتما شریک کړئ. دا ویډیو د نورو سره شریکه کړئ چې تر څو هغوی هم ترېنه ګټه پورته کړي.